Carmen was a 10-year-old girl. Carmen یو لس کلنه نجلۍ وه. Carmen was a 10-year-old girl who lived in a tiny village. چې په یو وړوکي کلي کې اوسېده. Who lived in a tiny village. یو وړوکي کلي کې یعنې اوسېدله. Her parents د هغې مور او پلار had a farm. یو فارم یې لرلو with cows د غواګانو سره. That made good milk. چې ښه شوده به یې ورکول یا ښه شوده به یې جوړول. Sometimes بعضې وختې the cows made so much milk. غواګانو به ډېر شوده وکړل. That the family could not drink all. That the family چې فامیل به یې could not نشو کولی drink all چې ټول وسکي. Then they would دوی به بیا give it away ور به یې کړل to other neighbors نور همسایګانو ته نور ګاونډیانو ته. Especially خاص کر to those هغه چاته who needed it most چې ډېر ضرورت به ورته. One day یو ورځ Carmen was told by her father. Carmen ته یې پلار وویل to take some milk چې واخلي لږ شوده to Mrs. Julia میرمن جولیا ته یعنی یو څه شوده والی ویسي چاته Mrs. Julia ته میرمن جولیا ته. Mrs. Julia was a sweet old lady. Mrs. Julia یوه خواږه او بوډۍ ښځه وه. She lived هغه اوسېده alone یوازې on the other side په بل اړخ دو side of the village په بل اړخ د کلي یعنې د کلي بل اړخ ته اوسېدله. On her way د هغې په لار یا په لاره کې Carmen started to think about selling the milk. Carmen فکر وکړو شروع کړلو. Carmen شروع کړو to think چې فکر وکړي about په باره selling the milk د خرڅولو د شودو کې یعنی Carmen د شیدو د خرڅولو فکر شروع کړو. To get some money to buy eggs. To get some money چې پیسې لږې ترلاسه کړي to buy eggs چې هګۍ خرڅ کړي یعنی لږې پیسې ترلاسه کړي تر څو هګۍ واخلي. From those eggs او د هغه هګیو نه یا دې هګیو څخه she could get chicks. هغه کولی شي چرګان ترلاسه کړي چرګان واخلي. That could soon grow. هغه به ډېر زر وده وکړي یا غټ به شي and make more eggs او نورې هګۍ به لاسته راوړي. She could then sell eggs. بیا به هګۍ خرڅولي یعنی بیا به یې هګۍ ځان ته خرڅولي until she had enough money تر څو کافي پیسې لاسته راوړي یا کافي پیسې پیدا کړي to buy some cows and lambs چې څو خوسکي او پسونه واخلي. Then she would have enough money بیا به هغه دومره پیسې ولري to buy a house چې کور واخلي. Carmen was so busy thinking. Carmen په فکر کولو کې دومره مصروفه وه that she did not see a big stone in her path. چې هغې ونه کتو a big stone یو غټ کاڼی in her path د هغې په لاره کې. She tripped over it. هغه په هغې باندې تیره شوه. The milk spilled all over the dusty ground. شیدې ټولې د دوړو په ځمکه توی شوې. The milk spilled all over او شوده خواره شول یا توی شول all over په ټوله د dusty ground په دوړه والا ځمکه باندې. In a second په یوه ثانیه کې all Carmen's dreams of becoming farmer
د کارمن ټول خوبونه چې بزګر شي. All Carmen's dreams, د کارمن ټول خوبونه of becoming farmer چې تر څو بزګر شي یعنی faded away لمنځه لاړل. She began to cry. هغې په ژړا شروع کړه.